أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دویمې روزې د وظیفې سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به زه تاسو ته داسې وظیفه ښیم که چېرته ستاسو دا کوم فضایل چې دي وظایفو ته ښیم او د چا ورته ضرورت وي نو هغه بالکل دا وظیفه کولی شي. نو د الله رب العزت دوه نومونه دي او دا داسې بهترین نومونه دي چې د هغې لاول فضایل واورئ وروسته برته وظیفه وښیم. که دا وظیفه څوک کوي او دا دوه نومونه وایي چې نو د هغې دپاره که چا په زړه کې شکوک و شبهات ډېر زیات وي هغې دپاره څوک لا علاجه بیمار وي او ډاکټران ترې ټول عاجز راغلي جواب یې ورکړی او دغه رنګې که چېرته دا وظیفه څوک دې دپاره کوي چې څه مشکلات یې ورته د هر چا خپل خپل مشکلات کیدی شي د هر مونځ نه پس په روژه کې سل ځل ویل دغه رنګې که چېرته څوک دا دوه نومونه ولیکي او په کاغذ باندې او بیا په هغه ورته په اوبو کې ملاو کړي ورته ورکړي نو انشاءالله العزیز د جناتو د جادو د نظر اثر به پرې نه کېږي. دغه رنګې که چېرته چا غواړي چې د الله رب العزت محبت او یره چا په زړه کې راشي نو انشاءالله العزیز دا نومونه چې کوم دي ویل دا هم ډېر بهترین دي. دغه رنګې د هر مونځ نه پس سل ځل ویل هو الله الرحمن الرحیم دا چې کوم دی ایمان بیا همیشه سلامت وي او که څوک زر پیرې دا وایي چې یا الله یا هو نو د هغې انشاءالله العظیم الله رب العزت به ورته ایمان او معرفت نصیب کوي. دغه رنګې په دویمه روژه باندې که د لکه سبا جمعه ده او د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر مونځ نه پس قبلې طرف ته مخکې او یا الله یا رحمان یا رحیم دا ووایي نو انشاءالله العزیز د الله نه چې څه غواړي الله به ورله ورکوي. او دغه شان د هر مونځ نه پس چې کوم دی 15 وخته مونځ دی د هغې نه پس که څوک یې سل ځل وایي نو هغه وظیفه دا ده چې یا الله یا رحمانو یا الله یا رحمانو نو دا چې کوم دی الله رب العزت به چې څه د په زړه کې څه ارماني څه غواړي الله به ورله ورکوي. دغه رنګې د هغې نه علاوه غواړي چې د چا په زړه کې خپل محبت واچوي د هغې دپاره هم ډېر بهترین دی او د الله رب العزت به د مصیبتونو نه آفتونو نه هم په امان کې ساتي. که څوک یې د هر مونځ نه پس 298 یعنې دوه کم 300 ځل وایي نو الله رب العزت به د باندې خپل خاص رحم کوي. د الله رب العزت خاص رحم چې دی هغه د هغه د شان مطابق دی. او که یو څلوېښت ورځو پورې څوک دا وایي چې یا الله یا رحمانو نو دا مې ویلی شي او که لږ ټکي ورسره نور هم سیوا کوي چې یا الله یا رحمان الدنیا والآخرة و یا رحیمهما نو انشاءالله العزیز د ده څومره حاجتونه چې کوم دي هغه به الله په اسانۍ په سره پوره کوي. او دغه رنګې که چېرته سرکاري څه مسلې چاته او هغه وایي چې دا افسرانو نه ورته تکلیف وي او یا چېرته د حکومت طرف نه ورته څه مسلې نو انشاءالله العزیز دا یا الله یا رحمانو یا رحیمو د دې د ویلو سره به الله رب العزت هر قسم خیر دته کوي او د حکومت یا د سرکار طرف نه یا د عدالت طرف نه به دته څه نقصان نه رسیږي. انشاءالله بله ویډیو سره بیا حاضرېږم. السلام علیکم.